بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی د لینکس اتمه ویډیو ته ځو. یعنی مو تاسو ویله و اکثریت ویډیوګانې و اکثریت چې د مونږ سره یعنی نوي استادان چې دي هغه چې دی یعنی زیاتره ټیم چې دغه لینکس ټیچ کوي هغه وایي چې مونږه په لینکس کې دغه اگزی سافټویر انسټالولی شو. یعنی مونږ چې دی هم وایو چې مونږ په دې کې اگزی فایلونه انسټالولی نشو، خو کوي غواړو نو کولی شو. یعنی ولې دلته مونږ سره یوه سافټویر ده په نامه د وین او دغه شی هغه ده، دا به ځان ته ډاونلوډ کړي. یعنی دا مونږ سره هغه سافټویرز دي چې د دې په ذریعه مونږ کولی شو چې په لینکس کې یوه سافټویر چې دی اگزی انسټال کړو. یعنی لار بشي ویم ویرز ته اوس چې دی ما دغه سافټویر په دغه یو اس بي کې اچولی دي. یو اس بي دلته ګوره نه شو کوي، که زه یو اس بي راوباسم واپس یې ولګوم. نو ما په دې یو اس بي کې چې دی یعنی را بشي یو اس بي کې ما چې دی هغه سافټویرز واچولی راځي. زه د لینکس په لوري ځو. یعنی اوس په لینکس کې هغه ځکه چې دا زمونږ لینکس چې دی په ویم ویر کې انسټال دی، اوس زمونږ چې دی دا یو اس بي چې دی بیا نه پورته کوي. که زه بیا ته څه وکړې یو اس بي به وباسې او بیرته یو اس بي به څه وکړې داخل به کړې. اوس په هغه وینډو کې درته دا یو اس بي نه شو کېږي، اوس چې دی په دې لینکس کې تاله شو کېږي. یعنی دلته مونږ سره یو آر پی ایم ده، دا د لینکس ایکسټنشن د سافټویر ایکسټنشن ده. لینکس غونډه چې دی دغه ایمیج دغه ایکسټنشن پیژني، که سافټویرونه دي که هر یوه شی است. په دې به ډبل کلیک کړئ او بیا کانټینیو انیویز. خدای وکړي چې سافټویر رانه خراب شوی دی. انسټال باندې کلیک. یعنی د دې سافټویر په ذریعه چې دی مونږ کولی شو چې په لینکس کې چې دی هم اگزی سافټویر انسټال کړو. لکه آفس، اوس خو آفس مونږ سره ټول اگزی دی، لینکس دپاره آفس پکار دی. نو بیا به څه وکړو، لکه کمټیشا، لکه ویل سی، لکه وغیره وغیره ډېر پیدا کېږي. آفس بغیر اگزی هم پیدا کېږي. د دې په ذریعه مونږ کولی شو چې هر اگزی سافټویر انسټال کړو. بس په لینکس کې په لینکس کې الله خیر. ویډیوم روان ده تیار. هغې نه بعد دا به کلوز نه بعد چې دی را به شي اپلیکیشنز او دلته به راشي او هغې نه بعد چې دی چېرته به لاړ شي پروګرام سافټویر منیجر
ډېر سلو کار کوي دې لم لږ زر سایز زیات ورکوله دیگه با رفرش نشده کنه نه کنه دیگه ریفرش نشته بیا به لاړ بشي فالمینوس فالمینو نه بعد اتریبیوټ د کیسه بالا ده همدا شی راځي تاسو سره په یوزبی کوم ایگزی سافټویر موږ سره نشته کنه چې یوزبی کې اول سافټویر واچو یو ایگزی بیا یې انسټال کو براوز ته به ځئ دلته اسم نشته دی خیر دا مینیمایز کوو صحیح شو یو اس بي وباسو واپس یو اس بي پکې بلد خو یو څیز ته د فکر وي چې یو اس بي دی چې دی باید فیټ پارټیشنز یعنی فایل سیستم چې دی باید فیټ هو کنه انټرفیس دا خو نه سپورټ کوي که سپورټ کول زما ټول ټریبونه ورته راتله دا به بند کو بند نه بعد یو اس بي به وباسو سلو د خنزیر یو ایگزیست شی پکې اچو خپه کېږي نه یو آسانه سافټویر چې وخت مو نه نیسي کیمپي واچو نه نه ستا په خوله نه کېږي ویل سي ته ځم هغه هم ډېر وخت نیسي احمدشاه جان څه مې وکړو پیس مې کړ پیس کړی نه دی اوس به یې پیس صحیح شو صحیح خپه کېږي خو نه نه پکې واچو اوس یې ځو هلته بېرته او شی پکې دننه کوو یعنی یو اس بي هو ویډیو لګېدل ښه ویل سی ډبل کلیکس چیرته د ډیسکټاپ کې بې نیم همدا به وي که نه خیال ده خود به خیال نمیده نه اینکه اوس اگزیم انسټال ستا موږ هر سافټویر وروسته همدلته به راځو او براوز ښه بچیه ګوره اول هغه سافټویرز صحیح شو وین څه شی و هغه به انسټال کړي انسټال نه بعد اپلیکیشن ته به لاړ شي رایټ ته به راشي رایټ د څه شی دی وین او دلې به را بشي چېرته پروګرام منیجرز صحیح شو پروګرام منیجر نه بعد اوس خیر بیا هم به لاړ شو اوس خبره هم نشته دی بیا هم درته به ښیم بیا هم درته ښیم چې لس دبې مو یې درته ښیم
موضوع پلوري منځونه هم خوګو فنش یو خو مونږ سره لارو انسټال شو اوس چې بل انسټال دا راغله یو اگزي والا انسټال شو دا کار څنګه اخلي صحیح شو کار به څنګه کار ډېر آسان دی ماغه چې ویډیو ته راوالم ډبل کلیک مخبل کار پیدا کی ښه اوس بل اگزي چې انسټال یو اس بي به وباس چې لاس کې ونیس اول هغه سافټویر به انسټال کی ګوره پروګرام کې اوس ګوره ویل سی ما سره انسټال شو پروګرام د چې کله انسټال کو هغه سافټویر د کله چې انسټال کو مینیمایز تاسو یو سی بل هم درته کوم چې نور د غږ و نور مو هغه امچا صحیح ده صحیح به وسیله کوړه دي زما خبرې دی وی ما چې زه بيخي ګډ وړم ها بلې تاسو ډبل کلیکس افس مافس خو د نشم کولای چې وخت ډیر زیات نسی یو بل سافټویر چې اگزیوس ها فار ایگزامپل سونی سمره کوم د یوز بي سی شي یوز بي ریکوري سافټویر وایي خدا به شو خبره نشته دا کیمپ تاسو چې اما چا دا پلیئر ریکورډ شاده او یا بلر یا بل ټول یو خبره ده مړه خو اگزي خدای کنه نور څه کور سره اگزي خو شه ده کنه ده ها یوز بي ته اچوم صحیح شو یوز بي ته مسن شو ډیر خبره کوي ما بیا چې د یوز بي وباسه ځکه چې مونږ ویر کې انسټال کړی دا شی صحیح ده صحیح دلې بزه او دلته بزه اوس یوز بي دی بیا پکې داخل کا ویډیو ده کنه ټول خلک خالی ده هیڅ عقل نه لري خان یوز بي خراب نه شو څه ما دا وساده باندې یو اس بي لري ګور په دې باندې ما گزاره نه کی مالس تعالی چا ویل چې ما دې یوز بي راځي یو ساده به در سره دا خراب شي زګر خان ګوره مدیر هغه یوز بي پورت کنه اپلیکیشن ته بلارش وین ته بلارش پروګرام منیجر ته بلارش صحیح شو پروګرام منیجر نه بعد فعل مینو attributes او باقي اتریبیوټ ته مزه ښه اتریبیوټ نه دغه بل ده ښه بیا چې د براوز ته بلار شي بیا چې د کمپیوټر ته بلار شي بیا چې د فلاش ته بدن نشي بیا چې د کام ته بدن نشي ګور اگزي ده اوپن بیک اوس به د انسټال شي یو نو څه کوي ټول په یو ځل یو کې یوز بي سپورټ نو ډایرکټ هغه ټایم نشو هغه کولای دی بل نه هغه انټرفیس نه د کده ستا یوز بي اول ځل انټرفیس واغ نه غست چې بیا ما ته فیټر ټو کو واغ نه باندې د کار شروع واغس دا خو اوس دا پروګرام په کې کړی دی کنه سټارټ کړی دی سره کومه پروګرام نو دا کنه نو دا خو انټرفیس سپورټیبل نه دی کنه دا سافټویر خو صرف د اگزي د پاره ده نه د انټرفیس د پاره طریقه باندې پوه شو مشکل خو نشته ویډیو باندې کوم کچې دا غبل شی شروع کوم کمانډز نو بیا ډیر وخت نیسي